اصولو نه مهمه دا ده، بې اصول هم درته وایم چې د امر بالمعروف به څه کارونه کوي. یو له اصولو نه دا ده چې امر بالمعروف چې څوک کوي یا به پخپله په سنتو برابر وي، متبع د سنتو د رسول الله به مبتدع به نه وي. محمود ابن سبکتګین الغزنوي رحمه الله، د محمود غزنوي ته اوس موږ محمود غزنوي نه پیژنو، ما خپله د محمود غزنوي په اړه لیکل کړي دي، خو لا مې دي داسې چې اوس د کتاب چاپ کم وخت نه راته پیدا کیږي. محمود غزنوي رحمه الله ته یو سړی راغی، غزني ته ورته راغی، وی ما د حزبې مشر په غزني کې مقرر کا، ما ته د حزبې وظیفه راکړه. محمود غزنوي چې ورته وکتل دومره اوږده کالي دي د شرع نه خلاف اوږده کالي ول او بریتونه یې ډېر غټ غټ ول. محمود غزنوي ورته ویلې ته اول په ځان باندې حزبه عملي کا، بیا وروسته راسه زه به تا د دې چې هغه نهایة الرتبه فی احکام الحزبه دا یو کتاب ده، او امام غزالی په احیاء العلوم کې دا خبره لیکلې ده، او په معالم القربه فی احکام الحزبه په دې کتاب کې مشته، په دې درې وړو کتابونو کې دا مسئله ذکر ده. نو اول دا ده چې دا څوک امر بالمعروف کوي دا د حزبې وظیفه ورله غاړې کېږي، دی به متبع د سنت وي، عالم به وي. څلورم یو بل شرطونو نه دا ده، دا به ووایم دا بل شیخ صاحب چې تاسو ته درس کوي دا د ما استاذ ده او تره میم ده او مرشد میم ده په تصوف کې. نو هغه راغلی هلته، دا یوه خبره به لنډه وکړم. محصلینو ورونو، تعلیق د عوایقو به هم کوئ. کله چې څوک امر بالمعروف کوي له خلکو نه به علاقې دفع کوي، یعنې علاقه به له خلکو سره ډېره نه ساتي، طمع به ورکوي. طمع انسان مړ کوي. د طامع انسان څه ده؟ دا د انسان نه علم بیایي. یو سړی ده د حزبې وظیفه ورسپارل سوې، دته چې د حزبې وظیفه ورسپارل سوې ده نو د ده یو پیشو ده کور کې ساتلې، دی چې قصاب ته ورسي نو قصاب دا غدودونه او دا شیان قصابي کې دا بعضې داسې غوښې وي که نه چې خرڅېږي نه، هغه د حزبې والا ته ورکوي، دا حزبې والا یې د خپلې پیشکې ته بیا راوړي. نو یو ورځ د قصاب ناروا کړې ده، پرله پسې دا نارواوي کوي، وایي خو چې د حزبې والا خو میاسې ملګری ده څه نه راته وایي، ځکه څه نه راته وایي طمع یې ده هلته. نو د حزبې والا داسې وکړل چې دا پیشکې راواخیستل، له کوره یې وویستله، وایي پیشکې نوره لاړه ځکه زه نن امتحان کې یم، الله مې امتحانوي. دی چې له کوره وویستله قصاب ته ورغی، ورته ویلې دا دې ناروا ده، دا دې ناروا ده، ناروا باندې که. هغه ورته ویلې وي دا خو دې راته وویلې خو پیشکې ته غوښه، وایي پیشکه ما له کوره ویستلې ده، دا طمع مې له تا نه یوه دفعه کړې ده، بیا پس له هغه نه زه تا ته امر بالمعروف ته راغلی یم. دا رښتیا ده. امر بالمعروف دومره خطرناکه وظیفه ده، کله به ملګري سره مخ کېږې، یو داسې چا سره مل کېږي چې هغه تا باندې کله کله یو انعام کوي، نو ته به یې اوس ورته وایم که ورته ونایم، که ورته وایم خفه کېږي، شی بندېږي، ازرنده بندېږي، اوړه چې راچوي، نو هغه به یې ورې باسي، بیا به پس له هغه نه ورته وایي. نو ده ورته ویلې پیشکه مې واخته له کوره ویستلې، بیا پس له هغه نه تا ته راغلم چې نوره مې طمعه قطع سي. نو حزبه او امر بالمعروف دا په اسلام کې یو مستقله، ما سره به انشاءالله تر لسو پورې کتابونه تنا د حزبې او د امر بالمعروف ما سره خپل وي په کتابخانه کې. نو دی ته باید موږ د علم په صفت باندې وګورو او د غربیانو د شرقیانو نه موږ متاثر نسو. موږ خپل اسلام لرو، د اسلام یو لوی وسیع دین ده، هر څه پکې سته، خو دا چې مشکل دی ته چې موږ دی ته د علم په سترګه وګورو. یو دوه ورځې چې زه تاسې ته په دې خبرې وکړم، تاسې به خپله ووایه یاره موږ دا کیمیا پرېږدو، دا راته ووایه دا څومره خوندور علم ده، دومره کې خبرې پکې دي. نو خیر د هغه به هم نه پرېږدو، دې ته به هم د علم په حیث باندې ګورو. وآخر الدعوانا الحمد لله رب العالمين. رب اغفر وارحم.